را سره څوک ستا د خبرو د تکرار نشته دی رقیب څه نه وایي یو کلي کې رایبار نشته دی چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم ما ته په خپله را معلومه شوه چې یار نشته دی ستا د هغه تیر حسن خاطر کوو مجبوره یو ناست درته لا هر مازدیګر هغه شانتې لار کې یو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو موږ حسن فارس خو د قیامت په انتظار کې یو ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي زبردست کلیپینګ د دغه غزل لپاره زبا د تاسو په درون عقیدت کې په درون استقبال کې او داسې استقبال یې وکړئ چې دې یاد ساتي چې زه سلارزو ته تللی وم ستاسو په درون عقیدت کې جناب ډېر درون محمد ګل منصور صاحب مننه دي شروع کوم په نامه د خدای پاک چې بخونکی مهربانه دی داسې ده چې زه د پخوانه یو خبره کوم چې زه د دې سټیج باندې د کېناستو نه یا د محفل د صدر جوړېدو نه یا د مشر مېلمه د جوړېدو نه ځکه یېرېږم چې زه د سندرو سړی یم د خبرو نه یم نو په دغه بله دا ده چې دغه مونږ د داسې خلکو سره ناستې کړي د داسې مشرانو سره چې د هغوی یوه خبره د یو انسان پوره ژوند بدلوي نو بیا دغه خپله کمیلمي او یا دغه راته هم رامخکې کېږي د دې نه علاوه د بونیر دا خاوره چې زه ډېر مخکې به راتلم خو دلته په هغه وخت کې ماله دې نه ډېره زیاته مینه وړې ده او بل دا چې بونیر او سوات او اچھا خبره زه خو پکې هغه اکثر دا پښتانه وایي که نه لر او بر دا هم په ما ښه نه لګي یم چې دا یو نوم وی نو بیا بونیر او سوات او دا خو داسې وړې غوندې خبرې دي او بهرحال جاوید شاه درمان ته د هغه د کتاب درد تصویر کې نه راځي د هغې مبارکي هم وړاندې کومه او مخکترې خو د هغه حافظ الفوري صاحب په خپل زوی قبر ته ناست و ژړلی نه یو کس په آس باندې سور راغی نو هغه ورته وایي داسې وکاتو نو وي هغه یاره وي یو اس سړی په آس سور راغی نو هغه ورته داسې ګوري چې دا یو خاکه ده ښه پاینده محمد لیکلې ده چې خوشحال خان ډېره پاڅېږي خاص چل دی د خوشحال خان مشاعره جوړه کړې ده خوشحال خان خټک بابا یو ته یې ښه خامایي که بیا یې واده دی د جاوید شاه درمان د کتاب مخکتنې هم شکر دی دا څلورمه ده که پنځمه ده الله دې وکړي چې دا شلو ته ورسي ژوندون مې ټول په داسې لار وکړو چې نه و په کار ژوندون مې ټول په داسې لار وکړو چې نه و په کار ما درته دومره انتظار وکړو چې نه و په کار د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کو راله د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کو راله په داسې ځای کې د ګزار وکړو چې نه و په کار جانانه لاړې ژوند دی تیر بشي خو دومره ده چې جانانه لاړې ژوند دی تیر بشي خو دومره ده چې داسې لهجه کې د انکار وکړو چې نه و په کار را سره څوک ستا د خبرو د تکرار نشته دی را سره څوک ستا د خبرو د تکرار نشته دی رقیب څه نه وایي یو کلي کې رایبار نشته دی چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم ما ته په خپله را معلومه شوه چې یار نشته دی چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم ما ته په خپله را معلومه شوه چې یار نشته دی بلال اذان کوي خو پاتې به نیمګړی شي دی بلال اذان کوي خو پاتې به نیمګړی شي ترې سر ته به ونه رسي ځکه چې سرکار نشته دی په ځان پوهېږم خو د ځانه خبر هم نه یم په ځان پوهېږم خو د ځانه خبر هم نه یم لیونی نه یم خو پوره برابر هم نه یم ستا لیونو سترګو ته نیغ کتل اسان خو نه دي زړور یم خو دومره ډېر زړور هم نه یم
او که زه اوزګار یم نو مه مې منه دا ځکه که زه اوزګار یم نو مه مې منه ته که د ځان سره اوزګار مې نه کړی رقیبه ګورو به د وخت فیصله رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم که رایبار مې نه کړی رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم که رایبار مې نه کړی او ولې دې جواب راپسې ونه کړو ولې دې زما اجل ته وکتل او وویل ستا رضا کول څه دي منیره وویل ستا رضا کول څه دي روغ غوندې خپل اوربل ته وکتل جانانه سوال کوم درته جانان راله پیدا کا جانانه سوال کوم درته جانان راله پیدا کا ارمان مې چرته بیا او که ارمان راله پیدا کا پرانسته چې تڼۍ قدرې لیدی دې پکې نه شوه پرانستی چې تڼۍ قدرې لیدی دې پکې نه شوه اوس راشه که نه چېرته یې ګریوان راله پیدا کړه منم چې زه به ستا غوندې څوک ښکلی پیدا نه کړم منم چې زه به ستا غوندې څوک ښکلی پیدا نه کړم زه ته یو لیونی زما په شان راله پیدا کړم هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي ما پېژندلی او زما ورپسې زړه خوږېږي زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې یوسف دې پرېږدي د بابا ورپسې زړه خوږېږي زما د زړه دنیا به روغه په دنیا شي که نه هغه ورک یار به مې په ژوند کې را پیدا شي که نه باباجي ستا نه یوسف تلی و خو راغی درله باباجي ستا نه یوسف تلی و خو راغی درله زما یوسف زما نه تلی چې به راشي که نه د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کو د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کو ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کو د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کو ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کو څه په غوسه کې د زما ګریوان شلهو یو وخت کې څه په غوسه کې د زما ګریوان شلهو یو وخت کې څه په سلګو سلګو د نن ورلرې خو ته لاس کړ پرون دې دا سپارې راکړې چې مې هېره نه کړې پرون دې دا سپارې راکړې چې مې هېره نه کړې نن وایې هېره مې که بیا دې سپارو ته لاس کو پرون دې دا سپارې راکړې چې مې هېره نه کړې نن وایې هېره مې که بیا دې سپارو ته لاس کړو ستم یې سم وکړو مرګي ته چې اسانې کړم ستم یې سم وکړو مرګي ته چې اسانې کړم بیا یې ژوندی کړم په اخره کې جانانې کړم اوس سوال د کومو کوم چې لاس شمه که زلفې د یار اوس سوال د کومو کوم چې لاس شمه که زلفې د یار لاس یې په زلفو څه راتېر کړو چې حیرانې کړمه که د ادم غوندې رباب وهل مې نه دي زده خو د ادم غوندې په زړه کې درخانۍ ګرځوم نوره دې څه وکړم رضا حسن پرست نظره په بنجاري پسې خو کلي کې ډوډۍ ګرځوم پرون مې خوا کې ګرځېدلې درته نه مې کتل نن په سر خاورې بادومه ستا نامه اخلمه دا بسم الله چې مې شروع کړه لاس په زړه مې کېښود دا بسم الله چې مې شروع کړه د لاس په زړه مې کېښود دا ورته ځان تیاروم ستا نامه اخلمه ستا د هغه تیر حسن خاطر که و مجبوره یو ناست درته لا هر مازدیګر هغه شانتې لار کې یو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو موږ حسن فارس خو د قیامت په انتظار کې یو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو موږ حسن فارس خو د قیامت په انتظار کې یو او دا آخري شعر به درته ویم چې د راز خبره ده خو هسې وایم
د راز خبره د خو هسې وایم ما یې معلومې کړې په دې ملګري دغه چې ما ته په کتو وه ډېره ملګرو دا وه د هغې ملګري ډېره مننه جي منصور صاحب چونکې بیمار دی خو بیا موږ غوښتنه کوو چې لکه ترنم ووایي نو د دغې سفرونو دی بیا موږ کله دلته مومو زه بس چې څه مې ووینم ما درله زه نه نیوم مشهورې ټپې چې کومې دي هغه یاره دا خو ډېرو ملګرو ډېره غوښتنه وکړه خو زه به پکې دا ووایم چې منم چې بت دی په کعبه کې د ساتلو نه دی خو ستا کافر وصل د زړه لا د ویستلو نه دی لا چې لایق زما د عشق د پېژندلو نه دی یا جانان تر اوسه لا د سترګو غړولو نه دی د اوښکو څاڅکې د اوښکو څاڅکې دې د سترګو نه ونه غورځېږي یا زما د زړه چنار د تندر د زغملو نه دی د اوښکو څاڅکې دې د سترګو نه ونه غورځېږي زما د زړه چنار د تندر د زغملو نه دی و زما یا زما د شونډو وچ پاڼو نه به دې ودردوي یا د زنې خال دې اوس زما د ښکلولو نه دی د زلفو ټال دې د اختر ورځې ته ورسېده اوس پکې ما غوندې غریب د زنګولو نه دی ډېره مننه جي ډېره مننه